دا زموږ لمر دی، د شمسي نظام مرکزي ستوری. دا ستوری نه یوازې د ځمکې لپاره حیاتي رول لري، بلکې د شمسي نظام ټولو سیارو ته د انرژي رسولو بډایه سرچینه ده. خو آیا تر اوسه مو دا فکر کړي چې لمر د څه شي څخه جوړ دی او ولې دومره روښانه دی، او که له منځه ولاړ سي څه به پېښ سي؟ راځئ نن په تخلیق او تحقیق خپرونه کې د لمر پر تخلیق تحقیق وکړو. زه باوري یم د دې ویډیو تر پایه به ستاسو ذهن د لمر په اړه په بشپړ ډول بدل سي. لومړی، لمر د څه شي څخه جوړ دی؟ لمر د غازونو څخه جوړ یو لوی توپ دی چې 40% یې هایدروجن تشکیلوي او 40% یې هیلیوم دي او پاتې 2% یې درانه عناصر دي لکه کاربن، اکسیجن او نایتروجن. همدا غازونه دي چې په خپل منځ کې هستوي تعاملات کوي او موږ ته د اندازې انرژي رابخښي. لمر د طبقه بندۍ له مخې پر دوو برخو ویشو. لومړی، داخلي طبقې. د لمر په داخل کې 3 طبقې شته. اوله طبقه د کور په نامه ده. دا طبقه نږدې 200 کیلومتره پلنوالی لري چې د لمر د غازاتو 10% برخه او حرارت یې 15 میلیونه سانتیګریډ ته رسیږي چې دا ډیر زیات حرارت دی. او دوهمه طبقه د رادیو اکټیو زون په نامه ده. دا طبقه 300 کیلومتره پلنوالی لري او حرارت یې د 2 میلیونه څخه تر 7 میلیونه سانتیګریډ پورې رسیږي. دریمه طبقه د کنویکټیو زون په نامه ده. دا هم 200 کیلومتره پلنوالی لري او ګرمي یې د 5700 څخه تر 2 میلیونه سانتیګریډ پورې رسیږي. او په خارج کې هم 3 طبقې لري چې دې ټول طبقو ته د لمر سطحه وایي. لومړی فوټوسفیر طبقه چې موږ یې په سترګو وینو. دوهمه طبقه د کروموسفیر په نامه ده. دا باریکه او نازکه سره طبقه ده چې پر لمر چاپیره ده. دریمه طبقه د لمر د تاج په نامه ده. د دې طبقې زیات حرارت ساینسپوهان ټول حیران کړي دي او تر اوسه یې کوم اصلي لامل نه دی ورته موندلی. دا حرارت د 1 میلیون څخه تر 100 میلیونه سانتیګریډ پورې رسیږي. زموږ لمر دومره لوی دی چې که یې د ځمکې سره پرتله کړو نو 14 لکه ځمکې د یوه لمر سره برابر دي. سبحان الله. او یوه عامه پوښتنه چې د عاقل انسان په ذهن کې راګرځي هغه دا ده چې لمر ولې دومره زیات روښنایي کوي او ولې دومره ګرم دی؟ د دې سوال د جواب لپاره باید د لمر کیمیایي جوړښت وڅېړو. د لمر په مرکزي برخه کې هایدروجن او هیلیوم هستوي تعاملات کوي. دا تعاملات د ښه فهم لپاره 3 مرحلو ته ویشو. لومړی مرحله، د هایدروجن 2 داسې اټومونه چې الکترونونه یې د منځه تللي وي د زیات فشار او حرارت له کبله نږدې کیږي او سره یو ځای کیږي او یو درون هایدروجني اټوم ځینې جوړیږي. د دغه درون اټوم کتله د پخواني 2 اټومو په پرتله لږ وي، نو هغه اضافي کتله د الکترونونو سره یو ځای کیږي او په ګاما شعاعو بدلیږي. دا ګاما شعاوې د لمر سطحې ته راسي، موږ یې د رڼا په څیر وینو. دوهمه مرحله، د هغه جوړ سوي درون هایدروجن سره بل هایدروجني پروټون یو ځای سي او یو سپک هیلیوم ځینې جوړ سي او دلته بیا یو څه انرژي اضافه سي چې په ګاما شعاعو بدلیږي. دریمه مرحله، 2 جوړ سوي سپک هیلیوم سره یو ځای سي او یو درون هیلیوم ځینې جوړ سي او 2 پروټونونه آزاد سي. دا پروټونونه بیا په ګاما شعاعو بدل سي او د رڼا په څیر خپریږي. یعنې رڼا بل څه نه ده بلکې هغه اضافه سوي پروټونونه دي چې په دې 3 مرحلو کې آزاد سوي دي. څخه چې کوم انرژي خپریږي دغه انرژي د لمر د 2مې طبقې څخه په زرګونو کلونو وخت نیسي چې تیریږي او د لمر سطحې ته رارسیږي. نو په یوه ثانیه کې د دغه 3 مرحلو څخه اضافه سوي مواد 400 میلیونه ټنو ته رسیږي او بیا دغه مواد په انرژي بدلیږي. دا دومره انرژي ده چې د ځمکې د خلکو دپاره میلیاردونه کلونه کفایت کوي. لمر د خپل زیات حجم له مخې زیاته جاذبه لري. که یې د ځمکې سره پرتله کړو نو د ځمکې د جاذبې 28 برابره کیږي. یعنې که یو څوک پر ځمکه 80 کیلوګرامه وزن ولري نو که چیرې دغه شخص پر لمر ودرول سي د ده وزن به 980 کیلوګرامو ته ورسیږي. او لمر هم د ځمکې په څیر پر خپل ځان حرکت کوي. یوه دوره یې د ځمکې د 28 ورځو سره برابره ده. او لمر، ځمکه او ټوله د شمسي نظام سیارې د لمر سره سره د کهکشان پر شاوخوا دوراني حرکت لري. د دې حرکت یو دوران په 2.5 میلیونه کاله کې پوره کیږي. سبحان الله. ویل کیږي چې لمر د دې حرکت له حسابه د 10 کلو دی، یعنې تر اوسه یې 10 دورې وهلي دي. اوس که ناسا په لمر خپله روښنایي او حرارت له لاسه ورکړي ژوند به د کوم برخلیک سره مخامخ سي؟ که داسې یو څه وسي نو موږ به تر اتو دقیقو پورې
کوم بدلون نه کو محسوس، ځکه لمر زموږ څخه 8 نورې دقیقې لرې دی. د دې څخه وروسته به اسمان په تدریجي ډول تاریکه کیږي او ژوند کول به ستونزمن سي، ځکه د ځمکې سطحه به په چټکۍ سره د یخ په لور روانه وي او په لومړۍ ورځو کې به قطبي هیوادونه ټوله تر واورې لاندې سي. خلک به د خوراکي توکو د کمښت سره مخ سي، ځکه نور به نبات نسي شین کېدلی او څو ورځې وروسته به د سمندرونو اوبه کنګل سي او انسانان به د سخت یخ له کبله له منځه ځي او د ځمکې سطحه به په توره جامده او کنګل سوې دښته بدل سي او د ځمکې په داخل کې به لاواوې په یخېدو شروع وکړي چې له کبله به یې ځمکه خپل مقناطیسي میدان له لاسه ورکړي او اټمسفیر به له منځه ولاړ سي. بالاخره ژوند به پای ته ورسیږي. نو د حمد او ثنا لایق دی هغه خالق چې لمر یې مسخره کړی دی او د ده په امر حرکت کوي او د ده د اجازې پرته هیڅ بدلون نه پشکې راځي، لکه څنګه چې فرمایي سخر الشمس والقمر کل یجري لاجل مسمى، یعنی الله پاک لمر مسخره کړی دی او سپوږمۍ یې مسخره کړې ده او هر یو تر خپلې ټاکلې مودې پورې حرکت کوي. دا وه د تخلیق او تحقیق خپرونه چې د لمر جوړښت ته ځانګړې سوې وه. مننه.